السلام علیکم. د پنجشنبې ورځ مو اشپزي ده. دا چې تاسو به که څه هم زما دومره ډېر اشپزي نه ده زده، دا د ښځو دپاره چې پر ځان باندې باور ولري. په دې خاطر د پنجشنبې په ورځ زه اشپزي ته ځانګړې کوم. زه به اول نن خپله اشپزخانه در ښکاره کړم چې زه څنګه یو اشپزخانه لرم. لازم نه دی چې تاسو هم دومره ماډرنه اشپزخانه ولرئ، کیدای شي تاسو په ابتدایه کارو هم کولی شئ ښه منظم کور، منظم اشپزخانه ولرئ. زه بعضې ماشینان لرم په اشپزخانه کې. که تاسو ماشین نه لرئ، بیا زه تاسو ته هغه اشپزیانې چې د ماشین په توسط کېږي درته ښیم چې تاسو یې په عادي وسایلو وکړئ. مثلا تاسو زما شیان کتلی شئ. اونګونه مې دي، جوسر مې دی، میکسر مې دی، هغه مې میکسر دی، د کوفتې ماشین دی. دلته بعضې وخت لوښي نسکوره کوم، هلته مې خیرن لوښي هم پراته چې باید پرې ولم. او هره ښځه باید دا شی ولري. صافه ده، کله چې تاسو اشپزخانه کې لوښي مینځئ، په هماغه ګړي خپل لاسونه کوشش کوئ چې بیرته پاک کړئ، وچ یې کړئ. نو دا زما خیرن لوښي دي، دا به زه اوس مینځم. بعضې لوښي دلته نسکوره کوم، بعضې دلته، او بعضې هم دلته چې ډېري. دا مې سطل ده. زه دننه په اشپزخانه کې یو فلټر هم لرم. د اوبو فلټر باید ولرئ. حتی د کالو تر ماشین د اوبو فلټر مهم دی. دلته بیا د اشپزخانې هغه مهم د اشپزي، دا مې داش دی، دا مې دا ده. او په دا دیګ کې همیشه زه ځان ته غوړي ږدم. دا مې خیرن دیګ دی، باید پرې ولم. د اوجاګاز سر مې هم په ضربلخ کې نیولی دی تر څو اوجاګاز ته مې ډېر ضرر ونه رسېږي. دا مې هم د پیازو د پټاټو شی دی. دا مې هم برقي ګاز دی. او دلته مې بیا غټ د پیازو پټاټو، دلته وریجو زما بل میز پروت دی. دا میز باندې عموما زه کار کوم. دا مې د اشپزخانې عمومي نما ده. دا مې یخچال دی. دلته تاسو ما انبارو سطل وینئ، او دا دغه وینئ، پیشبند وینئ. دا پیشبند ما خپله ځان ته جوړ کړی دی. تاسو هره یوه هم کولی شئ چې دا پیشبند خپله ځان ته جوړ کړئ. داسې یو ښایسته پیشبند په کور کې ولرئ. پروند مې خپل یو استاد ده چې د پلار ارزښت راته لري، دا 3 کیکانه پخ کړي دي. دا ژړ کیک دی، د کشمیشي، دا ساده دی، او دا هم دا دی. بیا به تاسو ته هم د هر څه طریقه پر ارامه درښیم. بعضې ښځې خپل هغه ورځني فعالیتونه میډیا ته نشي راوړلی. دوی دغه کېږي، وایي چې اشپزخانه مې خرابه ده یا داسې دي واسې دي. دا مهم نه دي. مثلا که دا زما یخچالي بعضې شیان پراته دي، تاسو کولی شئ په ابتدایه وسایلو باندې هم ویډیو جوړه کړئ. دا ویډیو زه په دې خاطر جوړوم د اشپزخانې دا چې هره ښځه، تاسو چې په کور کې یو انټرنیټ ته ضرورت لرئ، یو موبایل ته. زما اشپزي دومره نه ده زده، لیکن د نورو ښځو ډېرې ښې اشپزي زده دي. زموږ د پښتنو هر څوک باید خپل د کور هغه د غذا یو دود چې لري، یو ښه خوندور څه یې دوی باید جوړ کړي او نورو ته هم ور وښیي، تر څو نور کسان هم ځینې برخمن شي. نو زما د اشپزخانې لومړی ویډیو مې د اشپزخانې معرفت درته وکړئ. تاسو بیا کولی شئ تاسو هم لومړی ویډیوګانې جوړې کړئ او همداسې مخته ولاړ شو. هر څوک په خپل د اشپزخانې څخه یو څه پخوي. نو د نن دپاره مو په مخه شه. زه به راتلونکې پنجشنبې ته د اشپزۍ امادګي درته ونیسم.